یو سړی چې دی نو ښځې ته وایي زه دویم واده کوم وایي ستا ماته اجازت دی هغه ورته وایي اجازت مې درته وایي یاره زه په پلانکي ځای کې مې اراده ده چې نکاح کوم دویم واده کوم وایي ستا اجازت دی وایي اجازت مې درته وایي ستا خاندان والا خپل خپلوان وایي هغوی خو به څه وایي نه که نه وایي نه چې زه څه نه وایم هغوی به څه وایي وایي یاره نور خوشه ګاونډیان وغیره وایي دوی خو به څه نه وایي که نه وایي نه وایي دوی به هم څه نه وایي بس هغه خو مطمئن شو تیاری شروع کړې د واده د دویم چې دا ښځه مې هم څه نه وایي د هغې اخوا رشته دار هم څه نه وایي ګاونډیان هم بد رد نه وایي زما خپل خپلوان هم څه نه وایي نو د واده تیاری شروع کړې کله چې د واده د کپړو د هر څه د خریدارۍ وخت راغی نو دا د ښځې ته وایي چې یاره ما خو خریداري وکړه خو تاله څنګه کپړې واخلم او تاله څه واخلم نو دا ښځه ورته وایي چې یاره زه به ځانه په خپله خوښه اخلم نو خو زه وایي صحیح ده ورځ نیمه پکې بیا تېر شو یاره دونه ما ته خو ووایه که نه چې ته به څنګه کپړې اچې وایي زه چې په کومه ورځ ستا وادي که نه په هغه ورځ به زه خودکش جاکټ اچوم وایي زه به خودکش جاکټ اچوم او درځم به چې تا باندې هم دا واده ورسپور کړم او په دې خپلو خپلوانو باندې هم دا واده ټول ګډوډ کړم